ورا كده اخوش لك يا راجع ورا كانوا اخوش لك يا كده يا اخوش لك خدای په قهر اختګه لګه اخوشه لګه پستور ګړون چې دا غاټه پټلار د پرته نه سو بای څه کې څو شیرینو ترونه په لګ راوړل ورا كانوا وته بل پسې ودی وګش څنګه چې په دې لار کې سرته نیسمه پستور ګړون چې پایوله ورغلو ما نه ته دې جوارو ته نه ګوري ته دې پټو ته نه ګوري ته دې لارې ته نه ګوري چې خوشي اواز را روانه ها نو څوک ما دلته کې اوس دکانونه مارکیټونه جوړ کما چې پس زه په لاره خوشي نه زما دا څه خولي خبرې به کوي چې ایستا مولا بس نور مو شرمونو دقه باته ویما تاسو الله شرمولې ما نه شرمولې مې خپل دې پواک کا دغلته په آرام باندې کینه سل پیری مې ته وی چې خپل وړه غونته کې غوا والا اسیم د ټول کور کار حکومت هغه بم ساتو پیبم د کور شي شپک سو پیری خو ستامور او پلار چیس کی غوا اوس به غواګان یې مو چې کنه غونډه د غیر تعویګم په غاګانو په بګردم دا ملا بل درد سر پیدا شي ها نو چې دا پر دې خدمتونه کې ټول راځه چا سره پندو کې پسر کړي چا سره غیاګانی پوګ کړي نو خپل کور ته به لګروړې کنه خبر وره وا پرېدا ان شاء الله ګاډي بالم زد مې د رور سره او پورا کوم به هغه چې کنه په بنگلو کې اوسېږي زه په ګاډو کې چې کم یې ګرځم او یو مستی وي الا د ګاډي کاغذ تو خیا ګاډي کاغذونه دا ویزه ده د څه شي ویزه ده دا غنادان چې پیږه اخونه شو نو ما یې ځای کې نو ما یې کار وکم ځ خپل زوی او پیوږم په کار خو مې راشي د قطه په قلار باندې کینه سړیا طالبانی شوی یو سمازي پر چې تعلیمو کې څه ستې جوړ شي او سره په مسافرو باندې خوري ګوره خدي ما خبره نه وټ کې په سړیتو ته خبره کومه په قاره ته نه وایم چې په پاکستان کې تعلیم وکي کنه بیروزګار ناسي نوکرې نشته دی ډاکټرې کې کوم سټونه نشته دی انجنیران داسې ناشتي غونډه ځکه نه پوهنه چې خو بس یو غورځي زه صدا وایم زوی تعلیم وکړو اکو بکو سرسنده کو زده کړل اوس په داسې کار وکم چې او ویلېږم بار ملتا چې دا وګټي کنه د دې قدر دی د دې قدر نه چې دا غونډه ګوري دا پانی اړي سما خبره وره سړیا هم ټول عمر خلکو له 100 روپیا ورکړي دي او خلک یې نوکران کړي دي موږ چې یو افسر ګوډله پیسې ورکو نوکر به کی رااله راشه د خانانو بچی په کور ناسي زه خو لا قصب ګرم زما زه وسوک په نوکرې وای دا کوم پیسې چې دی پاغه منافق هغه جاهل چې لوي شي پاغه دی لګول دا سنبال کېږي دا چې زمي تعلیم پوره کړي د قریکال دوه ته پاتې دي ل خیر سره بیا په دې باندې نوکر کې دغلت په قلار کې زما خو دومره قابل زوی دی هر کاج دی A ګریډ اخلیو بدا قابل تو به اوالم کنه په پلیټ کې به واچوم چکري وای جوړه کمه دا وکم بس خیر سړیا هم ته په لک سوچو کنه دا پیسې ما خرابوه دا سنبال کېږي دا کنه دا ویزه واپس کوه ته خیر خو چې ته 550 روپیا بکټ کوي اب ته زمانه والی زه به در کوم خیر دی دا ویزه دا یا څه کوزنه چې ته واپس کوم چې کولاله دا واله ښه ګوره سړیا داسې خو مکوه کنه غریب دونه مهنت کړی دی پرې چې ته به ډاکټر یا انجینیر به جوړ شي دا غسونه خواهشات دي ببلش په مراته ناسو خفګانونه کوله وي دا دونه ظلم هسې بې سستړی کو نه چې سبا دا نوکر نشو زمان دا پیسې مو لګي کنه دا هغې ذمهوار به څوک یار د ټونګیا تماشه وګوره ظالمه د داړې د نه روباسه مه ګوره په ارام باندې لاره ده ها لاره ده بې شرمه خلک خو یې ویم ته ماله ګوتې وایي ګورې سړی ګورې په دې وایي وایي حقیقت که ته په تماشو دي راهي دا یو ځانچر دی بل خامچر دا خامچر مې دی چپ غواړئ تماشه و ډک دی متخته وته کنه متخته انا باندې لاس ماچا ویم خلک دي ودرګه غواړئ ودرګه بېشرمه بېغایم بېشرمه هم تا ته خو نظم پرېږده تا سره خو نظم پرېږده او راشي هم تماشې یې وکړې ودرګه تا په هغه ویم سم کېنه که بل ډب دې راکړه سړی دا مې ته ووایي که نه پیران یې سم چې په غلاره باندې پیروانې ګورئ پیروان لاس دې مات شه لار د صبر وکړه ودرېږه هلکه ما کور کې سر مات نه کړه ته به ووینې نیزم تا سره نیزم
بے شرم يا دي بشر وای پیله پیشو پیغونا پیشو کنه وای خدای الله ماته شو کنه كينا نه تاسو نه زما ته ما په خاص باندې خوږې سړیا او في ورا فين غرديك في ورا هم کوته غرزولم سړیا نو خبره نه نیګوري وای شوف یو ګور په مزه شقوري كيف شقوري خله دې ماته شخله کې دي چین قلت له ودرګه دلته زه تاسو سره نظم ښه او په دې کړکېچو باندې سره نظم ځه مدرك اكباري بيه مدرك اكباري په قلاره کې نه پیدا رانه ګورې پرې کړي دي سړیا یو مدرك ولا قالوا په قلاره کې نه مو په دامور ته هر څه صبر وکړه په قلاره کې نه ګورې سړیا وای ماته شو يا تسمع الموسيقى الذي سالوس هذه ها سالوس هذه لا ته ماسیا نو تا خو په موټر سایکل کې نه پرې لوري موټر سایکل داسې چې کوپر مخې ته ورځولم هم منافقه موري څه شوه به ما پته نه لګی چې څه شوه امدادي داسته کېیو دا مې مورګه موټر سایکل تباو برباد کړ وای خو مې ماته دا وګوره لوري کنه ټولې خو کوم الله در سره پیشه جعفریا چپ خبرې وکړه دا ونیسه ارمان د پاره او دا وینې لګم چرته لګي دوبه ته لګم د داجیل د تعلیم کول ته په پار څه کېته تعلیم به پکار راشي او دا لیوانې شوی دی زه خپل زوی چرته کې نه لګم ته به وینې ته به ړوند شي او دا مې ورکوه اوبه ورکه غواړي یارانه ټول توی کړ ګوټ پی پکې پاتې شو مور پلار خو دې په چایو مړېږم نه د هغې په غم کې وتومه مازغه به نه وکړه یو خو بغیر ځاته د کور وچوي او بل دې کنې مازغه دې راله په دې ویزه خراب کړل په دې ویزه دې راله مازغه خراب کړل اوس په زما زوی لګې پردي خدمتونه به کوي وایم زر کاله کې هم نشي تللی پانسي به راته واچې دی به ولېږي صحیح ده ما درته ووایي چې دا ما ونه لېږه که نه زه به غټ خنزیر یم دا به زه لېږم او وایم زه انشاءالله خنزیر به درنه جوړوم که دې ما نه لاړه ته به یې وګوره که نه چې ته نری او که زه نری یم بس درته مې ووایي که نه مرۍ کې به مې پړې اچولي او بیا به یې دې دغه پر به مې تړلی دا مې ته ووایي مور چپ شه پلار مې بس ټیکم وایي چې هلته لاړ شي په خپلو خپو ودرېږي چې راشي د خیره به له واده وکړي دا به دې خبرې شي که دا به دې خبرې وایي دا چې پوه توخ هغه خپل دې ولېږه که نه خپل دې لېږه او ته به یې راله وکړه پیسې راله غونډه ولګولې او بس چې ویې لګولې ده نه د دې ذمهواره زه نه یم چې اوس به د هغې سزا زما زوی له ورکوې که نه خو دا لږ به زه دوبۍ ته لېږم دا ارمان ده هېڅ چرم پوره نه کوم او ته به یې ووینې چې دې ما نه لاړه نو زه بس ما درته ووایي زما نوم به دلراج نه دا مې درته ووایي ستا دا نوم دې یې او یا دې نه وي میر افضل بدله کېدم ځه بس کام درته ووایي سړیا تاجرور مې راغلو بیا څه چل دی یاره ته چل دی ته به نامتو دا بیګ ګرځې کله به هاسټل او کله به کالج راځې خوا د نن نفس چې کڼې کالج مالج ستا ختم ته به دې سیده دوبۍ ته دا مې ویزه راوړې ده پاسپورټ له به دې ولېږم لاړ به شي په چارسده کې د شیرپاو زمونږ هغه خپل دي پکې ستا خپل دي که د ما خپل تاسو غورځی کې خپل دي د مور هم دې بلا خپل باندې 19 کاله یې پیدا کړي وو خوا راتوښې کښېنه دا جل لږ صبر خو به راته کړی و که نه چې دا سبق مې پوره شو داسې دي بچي سبق په کار نه راځي دا خو خوره ده د دې خو چې کوم دی مازغو کې چې کوم دی خاشنې دي په خبر نه کېږي چې بارمل ته به وړې له 100 روپۍ وګټې عزت بدي مې قدر مې او بیا د په ډنګ ډنګ واده کوم جنې خو دې شته ورته ورته ووایه که نه زه نه ځمه په تندر دې ولګي زما دې کور کې چا منلي دي کله زما منښته په دې کور کې شوې ده زه خو بس یو خدمتګاره ته راوسېم او خدمتونه کوم دا جل لږ صبر راته وکړه دونه ټایم نه لري یو څو میاشتې والله ایروره دا حاجي چې ته وایي ټیک وایي ښکلې لاړ شه 3 کاله پس به راشي بیا به د خیره په ډنګ ډنګ واده 3 وکړي کاله پسو نه نو ولې ځکه زه او راځې دا وایې چې د کوم چې د پېښور دی نو صبر خو راته وکړه که نه 6 میاشتې دي که نه نو بچې صبرونه دې ختم دي ملا دې ښځې کوم دې بوجۍ ته جوړه ده پیپونه به راکاږي او بس هلته به کار کې یا الله خو کېدلې دیګ پې راتوې کې نو زما دا سوال دی ستا نه یا الله ما کونډه کې هغه دغلته په قراره کښېنه ښه مور دا حاجي هیلې ولګه غواړې وسره خو لږ نه نو مجاله پیاله جړه مکو وګوره دا حاجي مړه دې کړه پیاله جړه
دا مې ته ویم بچیه د لارو د کوڅو کا یو دې په جاهل باندې غرقه کړه او دې راله په بار ملکونو باندې تباه کا چې سبا بلور ځاله مړ راوړي الله دې نه کې مور داسې خبرې مه کوه دا ستا پلار دا غواړي چې دلراج آباده نه شي خپل ځان به په خپله خوار کړي وای 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 خود برا باندې وړي په 2025 کې نو اورا نو باسي اورا ستاسو نه کله ورونه نه دی وتی مې الله د شین اسمان اورته باندې بلشا دا مور دې فکر کنه کوي طلاق به ورکم کوي امدادي داسې کې خدای دې نه کړي خپله بدله ماته کما مال به طلاق څنګه راکې اول مال هغه دونه کالي راکه بیا مې پرېږده او مال چې دی زما چې کومې رشتې تا خرابې کړي دي هراله ټیک کا بیا مې پرېږده هم تا سره وخت نه تېروم نه تېروم در سره او دغه په خلانه کېنه یو منافق څه شوه چې دا به شوې ده امدادي چپ شه مور چپ شه کنه خدای مې که کور به دې روان شي دته ډېره پخوا پرېښې ما خو داسې بې غیرته یم چې ناست یم وخت ورسره تېروم په دې غریبۍ کې دا خوله ورسره مه وه کنه مور سره باندې بیا راکېدو نو بیا به درته څو خلاصوي نه زما ستړي شو زما چې کوم دي که سر کې کېږي او که نه کېږي خو ستا د لاسه به رسولۍ پیدا کېږي وی تاسو هېڅ سم نه کېږئ ام ستا د پلار او د مور همزولي نه دی کشران وتي لال د مرګې لس کاله وشو تاسو داسې په اسانه نه مرئ تاسو لکه د پیشو اوه ساګانې دي ستا خیره په ما لګي مور ته لکه چپ شه دې خو خولې لري برغولې جوړ کړه د حاجي رور ته مې خبره وکړه بچي داسې کار به وکړي بچې ستړي ستومانه راغلي پاس را بیګ والا او دننه کېنه جامې مانې بدلې کړه ستومانه ګوتې هو بوالو خو مې شو کوم باقي کور خو داسې نیمه قسم دی لکه څنګه چې تاسو ورشه منډه ورشه خداره باندې کېنې په ما باندې غلې که نه زما بچي به نه وخت دا مې ته وویل هغه سره ګوتې وړې خبره نه ني دا مې ته وویل په ما خو یو ځای دی اوس پر دې مخې تکې یو ورشه منډه پیسې راوړه هغلته په قلاره باندې کېنه چرګانو په اړه دا ټایم پکې جنګ لګېدلي یو ورشه به دې پیسې وکړې دې چاړې ته لږ شم نه وخت کېږي ځه اوس لږ کاله پیسې راوړم ماشوم له دې ملا ماته کړه که نه ماشوم له ملا ماته کړه ام ته خو اتي او لا ولالي شنګره لا ولالي تفكي بدي خبر وكذا امام ان شاء الله تعالی ډېر زر به د نظام بېغمه کومه ام په چایو کې داسې درړو ما دوزخي دې شم ستا په سر زه زه یې دوزخي شمه زما د پیشو غوساګانې دي ته ما نشي وجلي همدقه شانتې به ته یم خو تا به راکاږه به په دې لویه مخبره کې به دې ښخو زه زما نوم دلراج دی ځه ته به یې مې ووینې که نن نه پسه چې تا سره زه څوک وم صبر وکړه صحیح ده ځه ګورو به دا ځه لاس ته ځه ډاکټوره دې تېره تاسو چې څه کړي دي که نه هغه وکړې بې غیرت دا بغیر به یې سپېږل ګورې ګورشه کار به درې وګورم رایې کړه نور سره څو کم پیسې یار بشي په چاهده کې چې کوم دي خو بهر پاسپورټ والی داخله به وکړي بینک ته به ورشي پیسې به جمع کړي او د پاسپورټ داخله چې نن کړي ځه لږ صبر دی لږ صبر راته وکړه قضا مه کوه خدای دا صبر بې خو باندې وزه تا مولا یو غر کا رضی را رشین کلو دی غواړه درلمه یا مور به دې داسې نه چې ګوره په طلاقي مشهور شم امدادي داسې خبرې مه کوه که نه خبرې زه نه کوم په خوله کې چې کوم دی جون الله سره منډې خدای را باندې واپس کوي دا نوم په تاسو ښه لګي ستا پلار 19 کاله تراقي ګرځېده ته هم پکې ګرځه چپ شه لږه که نه چپ یې که غواړې چپ یې که یم چې لورې چې دا میز خو مو لاندې کوز کړی وی که نه چې مېلمانه رسي نو بیا ورته چیر څه په څه کېدو یو مور دا د ایسې آوټډور دی وای سیم که دا میز ده دا آوټډور دی د پکې لګېدل دا یا هوا کوي وای خو وای یا پکې لګېدلی ما وی که دا میز ده یو دا مونږ په کالج کې هم لګېدلی وو ښه په کمرو کې پلان خو درته وی چې اے سی به راته لګو به که نه ډېره خوشحاله یم نن که نه دا لګېدل نه دا ایسې خو دا بله کمره کې دی مور په کومه کمره کې چې ایسي دی که نه هغه ما ځان ته سیټ کړه ښه
دا ما خو ته نن وکتل په دې خو دا ځای ښایسته ښکاري فرقان ښایسته کینۍ راوستې ده د جګړو د لاسه ما د انګیندو په خوند پویه نه شومه نه مې خوشحالي ولیده د انګیندو اوس خو لا هغه بل ویه وایي دا هلک په تعلیم پرېږدي وایي بار تېرېږمه بار مار لېږل نشته هغه بل کومه توره وکړه چې دی به ولېږي او دی به توره وکړي خو دقه د سکروټو کار ته یې اچوي او دقه قینچیانې مینچیانې او بلیډان به تېروي ما ته پته ده ټیک ده ما بچی چې ما د روغه شوې ده ترخه خبره مې په خوله نه راځي خو خیر دی کورې که ما مکو چې ویلېږي ښځه وله کړې دا به راودول غواړي اسان کارونه نه دي ښځه به راودول غواړي خو آخې بېبې که رښتیا را باندې وی که نه نو ټول عمر یې هم په تاسو باندې وخوړل دقسې پوري بچو ته یې وخوړل زما بچو له یې خو څه کړي نه دي دقه بس په زومې لږ تعلیم کوي بس هغې نه یې موس خلاصوي وایي دا دې پرېږدي په ما یې څه وخوړم په ما یې څه خوړلي زه خو لکه د چینۍ په پاڼو مړېږم ما ته چې دا کور وخوړو او سیفور خان په خپله لګیا دی خپلو بچو نه یې ګټي خو آخې بېبې نن پرون مې سر روغه شوې ده هسې نوارې ته خبره ماړه وه او موږ په دې کور کې لږ په قلاره پرېږده چې موږ دا خپل ژوند په طریقه باندې کوو ستا خو د امریکې دوستانه ده د امریکې دوستانه دي د پکې راسه دوستي ده پکې را باندې حکومونه چلې نه مې ده په کار ستا دوستانه خو آخې بېبې زه ته جیز ووایه که نه زما زوی دومره قابل دی ما وایي زه زړه مې ستړی که دی به غټ شي دې ته مې سترګې دي ویم زه دی به چېرته ډاکټر شي چېرته انجینیر به شي نو نه دی دغه خپل قصب ته اړي ما ته پته لګي که نه خواه بېبې تاسو ته ما چې کومې خبرې کړې ده بیا رښتیا شوي دي رستو یا بچی چې څنګه رنګ یې داسې خوند دي ستا دا خوله خو دی داسې جوړه کړې چې د دې نه به خوږه خبره راونه وځي ته کمقلی خرې هر څه کې لته وې په قلاره کښېنه خلک وایي چې زما بچي کامیاب شي چېرته یو روپۍ وګټي په 3 کاله دي د سترګو په رپ کې تېرېږي بله ورځ به په ډکه منګول راشي او دلته به ولله ښایسته اټۍ کولاو کړم او چپس پاپړ به پکې خرڅوي دا خلک بیا تماشو نو بس دقه چپس و پاپړ دم پخواني ذهنونه هم دي زه ستاسو په خبرو یقین نه کوم زه په خپل ځي باندې تعلیم کوم پته نشته دا جینکې اوسنۍ څونه هوښیاري خپل خاوندان په خپل موټي کې والي د هغه مور منښت هم نه کوي موږ له خو دغه چل هم نه راځي چې را واده شوې یم جاپرې مې په خپل لار نه که تر اوسه پورې تا له چې کوم چل درځي داسې یوې ښځې له ورنه راغی جاپري نه دې سوراب سایکل ساز کړی دی او چکر یې پیوې غلې کښېنه خوله مې مه راز پړه زموږ پښتانه ټول داسې کوي چې کوم ناکامه شي نوکریانې ورته میلاو نه شي د ور په خوا کې اټۍ کولاو کې د ښځې دیدن هم کوي او چپس پاپړ هم خرڅوي یا سعودي ته وتښتي مه کوه چې د مخکې نه لاړ شي ګټه وټه وکړي بیا به پېغله جینۍ پرېږدي او ځي به په ښځه پسې بیا خبرې کوي موږ به تر څو ژوند دي تر څو به ژوند دي چې د دوی د ښځو چوکیدارانې به کوو ویر شروع شو په دقه ویر باندې م ګټلې ده او هغه له یې کړي څه دي د هغې د شکل ته تا کتلې دي د ټیلینارسن زما زوی خو به ورته داسې لګیایي چې څه خبره ورته کوي نو ښه ده که نه لکه د اوښ به په خپله پاڼې خوري په خپله به پاڼې خوري خبره دقسې لوړه دنګه ښه ده بېبې خیر دی ویم په خدای به شي زور ډېر مه راکړو تا کې زور ډېر دی هډوکې مې ماتې ویم هم د سره څوک نشي کولی که نه ویم خیر دی ته چې جعفر خان ناشي ته ورته ووایه که نه دا هلک چې تعلیم به وکړي سهار بابا په خیر رایې ته راشه کښېنه که نه بیا ډېرې خوږې شوي نی جعفر خان هوښیار دی ته قمق دی مه کوه چې ویلي دي ته ولې په خبره نه پوهېږې سړیه ته درته سوچ وکړه بیا سلې جعفر خان وایي خپل بچی لېږه به بار سعودي ته چې مزدوري وکړي سړی به هم ترې جوړ شي او چې راشي په ډنګ ډونګ به وله واده وکړم دا وایي نه بیلیږي یا زما قمق لینګورو زما قمق لینګور نه په سپینه ګیره لېږي هلک ته ما ته ګوره عمره به مو کي سله به له 100 روپیا مو ګټي د بیا به مټې مضبوطې شي پرېږده چې ځي که نه څه پکې ښه نو داسې کار وکړې ستا زوی خو بوډا نه دی ځوان جن دی د ټایم لس خوري دونه خو صرف خېټه ده او دا دی مټې دي داسې کار وکړه جعفر خان داړه دی په خپله لاړ شي که نه ټیک ته که نه بچي هغه به ولېږم خو تا خو زه نشم قابو کولی تا به څوک قابو چې درته ګورم
سترګې مې تورې شي زه هم ګنې زمیندار په پټي کې په وچ بلیډ باندې حجامت کړی دی چې شین مخ دی ښځه خو د یو طرف نه ښکاري کمقله مه جوړېږه خو د دې نه سیفور خان خبر شو وی به چې جعفر خانه زما زوی ولېږه خلک ګرځي په ویزې نن سبا کوم چېرته دي او مېلاوي زما ورسره شته پیسې دي اوس پیسې مې غر کېږي نو چې هلک تولېږم نو ښه نه او هم د پیسې نه زړه کېږي هغه ته دقه کال یو نیم کال پاتې دی پرېږده میډیکل چې وکړي هم چېرته به غټ ډاکټر شي خو آخې بېبي هم ستاسو هم راسره ورځ ښه شي چې با ډاکټرانو پسې ځې هم نوسې به د ډاکټري په خپله به درې لاړ شي. دا پاکستان دی دلته ډاکټران نه مېلاوېږي دلته په روپو هر څه خرڅېږي موږ ته روپۍ نشته چې زه دله ډاکټر کړم نو ما خو خپله مزدوري کوله که نه خو راباندې هم ستا زوی پرېښوده که نه زما خبره ته د اورې مزدورۍ ته چې پهینې چپ کا نو اوس په بالا دا مزدوریان ته پرېږده که نه زه پوښتنه یم پیغورونه به راته خلک کوي چې انګور دې په هسپتال کې ده پښتو ای زما خبره واوره ما ته وګوره جعفر خان په کلي کې ښه دی موږ سره ښه دی زما قسم هم سنبالي د 100 روپیا مال هم راکوي تاله هم درکوي چې دې زه ولېږم نو سبا کو زه خو د کار روزګار نه یم نو هلک ته چې روپیا وګټې نو سبا به ته ښې که نه نو هم د جعفر خان قصب په لاس دی که نه ښکلې زیبه او هلته کې هغه عربیانو له غټ دیګونه پخوي نو ته وې که نه ته وې که نه چې زما زوی دا قسم نه کوي دیګونه نه پخوي نو بار ملکې ښه دی که نه نه ظالمې پیبه زه په تا پویم ته وایې چې جعفر خان د مخې نه لر کړم او ټچ موبایل به پیدا کړم او په ټاټسپ کې به ډېډي کالې خلکو ته کوم او بریتونه به راته خلک تاوي او زه به سر په مخ وګوي سر په مخ جانې چې ما ولېږي بس دیولیږي راشه هم توره دې وپېرو نه کړه توره دې وکړه که نه راغلې غټ ډالر دې راله رولی دې رالینده دې لار کار وکړه کنه یو کار وکړه ځه ته تاسو خدای دا جګول تا ته بیبي ته زه تاسو مشران یې 100 روپیم په دې وېزو د ګولي په باندې 3 لکه یا کم از کم او دریم برابر شو دریم برابر کنه نو خو یو دریم نورې ولګي او دې خزل مې وېزو کې ما چې خودوي چې په کال کې مال عمل یوه بچ شو رانه کنه بچ شو ته په دوبۍ کې عربیانو ته ښځه ګډې کوچکې ښځه څوک بوځي ځان ته خزانه ته ماته خبر وکړه د ګل پشان خزانه ده انا سوکو سټي خدای دې به کومه تو باسا چې خزه بوزي التا دا خلک پښول نو څه کې تاسو ته پریدم تاسو به ګور کې پریدم دې ته پریدم د کډوانو سره کډوانو سره ¡Hola, cabrón!